ملګرو سلامونه نیک هیلې او ډېر زیات احتراماتونه قدرمنو په دې ویډیو کې به موږ نن ځو د ملاګورې سیمې ته بیا د کابل افغانستان نه چې کوم سیند په دغه غرونو کې راوتی دی په دغه وچو غرونو کې هغه به تاسو ته ښایو په دې ویډیو کې به تاسو زموږ ستاسو دغه ملګرتیا وي شهسوار رضا خواله به هم ځو عدالت بیتاب ملاګورې او دغسې ګڼ شمېر ملګري به په دې ویډیو کې موږ سره وي نو بچرته هم موځئ مزئ موږ سره قدرمنو موږ ملاګورې سیمې ته راورسېدو او دلته زموږ ډېر ښه ملګري دي محترم شخصیتونه دي ښاغلی عدالت بیتاب ملاګورې صاحب دی طاهریات صاحب دی چې زموږ ډېر د زړه سکون ملګری دی دې تر څنګه شهسوار رضا صاحب دی زبیر نایاب دی او سلیمان قتال دی نو بیتابه کم خوا به ځو ټولو ملګرو ته سلامونه کوم او زه د تاترې په چکر باندې درېیمه میله ده او ډېر غوبل دی هلته او طاهر صاحب ستاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ سره دومره خپل دوکان هم بند کوو موږ سره مخ راکړې وروره او ملګرتیا موږ وروڼه یې موږ بار وخت ستاسو سره یو او تاسو به موږ سره انشاءالله دا چکر به و ډېر خوندناک چکر به وي ډېر ښکلی موسم دی او بر ډېر یخ یا هواګانې لګي ډېر د سیال د صفا ځای انشاءالله چکر به وو او هرکله راشئ ډېره مننه قدرمنو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته دغه غرونه ښایو دغه خوړونه دغه چینې موږ سره اوسئ ملګرو دا د تاترې خوړ دی دا اوبه چې کوم راځي نو دا د تاترې نه بس دا بوی چې راځي که نه دا شاته چې تاسو ته کوم غرونه ښکاري دا د تاترې غرونه دي په دې خوړ کې دا اوبه چې کومه دي دا بلکل صفا اوبه دي کلیر او په اورېدو کې دا خبره هم وشوه چې یاره دا د ګردو دپاره دی ډېرې صفا اوبه دي د ګردو دپاره ډېرې ښې دي که نه خلک اکثر وړي بوتل نو ډېر ښکلی ځای دی باران هم دی او ملګري دي یاران دوستان دي ډېر خوند دی په اخترونو کې دې ځل ډېر خلک دې طرفونو ته راغلي د معصوم بابا مزار ته داسې لږه غونډه کې مزل شته هلته به هم ځو او دلته ناست یو باران او ښایسته موسم جوړ دی عوام پکې چې ډېر زبردست حال دی
څوک نه راغلي نو دی ځایونو ته راشي الریډي انوایټ کوي یار چې دا ځایونه راشي وګوري دا ځایونه وګوري د دې ښکلا نه خوند واخلي موږ ټولو ته بلنه ده نو ډېره مننه بس موږ سره وو طاهر استاد د سیند نه غاړه او دا دې غاړه علاقه د دې په تاریخ باندې مختصر خبره وکړه صحیح ساتي دا سیند چې کوم دی دا تاسو ته په کیمرا باندې ښکاري د دې سیند نه پلو د مومند ایجنسي شروع کیږي او د سیند نه دې غاړه چې دا خیبر ایجنسي ملاګور علاقه دا سیند راغلی د افغانستان دی او دا علاقه خاص کرکې د شهید مینې په نوم باندې یادېږي صحیح او دا سیند چې کوم دی دا ورسک کې داسې ننوتی دی بالکل جی دا ورسک ډیم ته تللی ډیم ته تللی او په دې باندې دغه ډیم جوړ شوی نو دا علاقه د ډب چې کوم دی دا مخکې ډب ورته وایي نو دغه سیند دغه ته خلک سیل صفاله راځي او اوس هم پکې کافي رش دی نو ډېر ښکلی او ښایسته نظارې ډېر زبردست څیز دی ډېره مننه قدرمنو دا هغه غاړه چې کومه بونډري تاسو ته ښکاري نو دغه مومند ایجنسي ده او دا دې غاړه چې کومه بونډري ده موږ چې په کوم ځای ولاړ یو نو دا چې کومه دا خیبر ایجنسي ده دا یو ډېر مختصر او ډېر معلوماتي کلیپ و زما یقین دی چې ستاسو به خوښ شوي